محمود غزنوي رحمت الله علیه یو ځل په لاره روانو د شپې یو سړي ته وایي په دې اړه کې مې درې وسوسې دي. یو مې دې اړه کې دا وسوسه او سوچ دی چې ما به الله وبخي او که ما به الله ونه بخي. دویم مې دا سودا ده چې د پلار سوچه ویم او کارمونه یم اچانک مور مې چې ته رواني کړي او د بل چا نه پیدا یم. دریم یو حدیث دی د نبي علیه السلام چې علما د پیغمبرانو وارثان دي. دا د اوږد حدیث یو جز دی. ان العلماء ورثة الانبیاء چې عالمان د پیغمبرانو وارثان دي. وی مې چې داخل پشي خدا د مولا خو لوی عزت دی لوی منقبت دی. دا د پیغمبر علیه السلام حدیث دی او که د بل چا خبره ده. وی دا درې سوداګانې مې یو ځل په لاره روان دی یو غلام ورسره دی او د شپه ده یو سړی لګیا دی لواري کوي ځان ته ډیوه بله کړې ده. محمود غزنوي وایي یو هلک دی یو طالب هغه لګیا دی خپل سبق ګردانوي سبق وایي. نو دا هلک چې ګردان کوي نو دی هغه لوړ هغه ډیوې ته خپل کتاب کته کوي هغې ته ګوري. دا غلام نه تپوس وکړي چې هلکه دا ماشوم هلک راوغواړه دا هلک دی څه کوي دلته. هغه هلک یې راوغ بچي په دا نیمه شپه کې څه کوې په دا کوڅو کې؟ صاحب د الله دا دین زده کړو دا قرآن یادوي دا حدیث یادوي ګردان دور کو. وی کور بچې ولې نه یادوې په دا نیمه شپه کې؟ وی صاحب غریب یم ډیوه راکړلی شته. طالب خو ډیوه واخیسته خو چا د کور کې. محمود غزنوي چې څنګه کور ته لاړ کوزه شو نو په خوب کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ولید. نو حضور پاک مبارک ورته فرمایي وی اے محموده د سبکتګین زویه اے محموده د سبکتګین زویه خدای دې وبخه ځکه چې زما وارث سره د امداد وکړ. نو چې د خوبه راپاڅېد وی د درې واړو شکونو نبي علیه السلام جواب راکړ. دا مې ټک و چې خدای به مې وبخي که نه. نو راته یې دعا وکړه نبي علیه السلام چې الله دې وبخه. نو چې حضور پاک چاته دعا وکړي چې الله دې وبخه زمونږ دوا کې به شک وي د هغې دوا کې شک نشته. دیم مې دا شک و چې د پلار اصلي زویم او که نه مور مې چې تصروانې کړې دي وی راته وی چې محمود رسوبکتګین زویه خدای دې وبخه. وی پته ولګېده چې پلار مې خپل دی هېڅ یم. او دریم دا چې دا حدیث عالمان د پیغمبرانو وارثان دي. دا د حضور پاک رښتونی حدیث دی که د بل چا مقوله ده. وی راته وی چې محمود رسوبکتګین زویه خدای دې وبخه ځکه د ما وارث سره د امداد وکړ. نو طالب ته خپل وارث وویل. نو چې طالب یې وارث شو نو د هغه استاد چې عالم دی هغه یقینا وارث. دا ماشومان بچي چا چې نن دا قرآن زده کړ دا د پیغمبر د کتاب وارثان شو. ولې نو حضور پاک مبارک فرمایي ترکت فیکم امرین دو څیزونه مې درته پرېښودل لن تضلوا ما تمسکتم بهما تر څو چې مو پې منګولې د کولي خطا کېږئ به نه. کتاب الله و سنتي یو زما کتاب د الله کتاب او یو زما سنت. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دي یو اوږد حدیث یې راوړی دی چې د قیامت په ورځ به رب العالمین هغه خلک چې د خدای د قرآن او د کتاب سره خپل نسبت جوړ کړی دی دا به مفتو کې وبخي چې دی جنت ته دی خیراتی به وبخي. وی دی به په هغه میدان کې ولاړ نه به ځي. الله به ورته بیا اعلان وکړي چې دی که نه جنت ته تاسو خو ما مفت وبخلی. وی دی به بیا ولاړ نه به ځي. وی الله به ورته بیا په درېیم ځل اعلان وکړي چې خلکه تاسو ته به م کړم بې حسابه بې کتابه مې وبخلی ځای جنت ته. هغوی به وایي چې الله تا خو مونږ وبخلو خو چې دا د کوم مقصد د وجې نه دی وبخلو لیکن خو مونږ سره ډېرو خلکو امداد کړی دی. مثلا چا هله مدرسه جوړه کړې ده چا هله قرآن شریف اخیستی دی چا هله د بجلۍ بل ادا کړی دی چا هله سپارې راوړې دي چا هله د استاد تنخوا ورکړې ده. نو خدایه مونږ به جنت ته ځو نیغ به او دا هغوی به راته بټ ګوري نو مونږ به شرمېږو نه.
وی الله به ورته وفرمایي چې دغه خلک چې تاسو سره تعاون کړی دی دا پیژنې؟ وی او خدای پیژنې. وی ښه چې چا د سره امداد کړی دی د دین په دې لار کې یو د مټه ونیسي او ځان سره بې حسابه بې کتابه جنت ته ورسوي. او مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه عجیبه خبره لیکلې ده. دا خو لطیفه خو ډېره د عبرت ده او د دې سره ډېر مناسبت خوري. وی په هندوستان کې یو ځای کې طالبان اوسېدل. زمونږ په دې وطن کې خو دا رواج دی چې ماشومان ګرځي وظیفه راغونډوي د دې بانډو هندوستان او د پنجاب کې او هلته دا رواج نشته. هلته خلک په خپله ډوډۍ راوړي. نو یو بوډا بابا به د طالبانو له ډوډۍ راوړه. د کور نه ماسخوتن او سهار دا هغه ډیوټي وه چې طالبانو له به یې ډوډۍ راوړه. وی یو ځل دا بابا نو دا طالبان خو زمونږ جومات کې ناستي هلکان هم نو اکثر ګپ شپ هم لګوي یو بل سره خندا هم کوي. نو هغه یو طالبه بل ته وایي چې هلکه زمونږ دغه غوی رانرې نن په دې بابا یې د غوی نوم ایښود خپل میاشت کې. بل وایي واقعي هغه غوی خو نن رانرې او دا ظالم چې راونه رسېد نن به ځن خورو څه. اوس دې راغلی دی چې ته غسلخانه کې ناست دی متیازې کوي یا استنجا کوي خو دا ټولې خبرې اورې چې دوی دا کپ شپ خندا کوي دی چې هغه بابا ورته سر اوچت کوي طالبانو خدای هم بېخوبه ده شرمېږې هم نه حیا هم در کې نشته زه هم د نیکه په ځای یم او سهار او ماښام ماسخوتن دله ډوډۍ راوړم نو په ما هم د غوی نوم ایښودی دی. تاسو لا حیا نه دی دې رسوا کړو بس چې نن نه پس قسم په خدای که نوړی ډوډۍ دله چا راوړو زه خدای هم بېخوبه دین ملامت او غریبانه. بابا لاړ کور ته ښځې ته یې فریاد وکړ. ښځه هم ورته وي همدغسې ښې کله وی دا ګرمه ډوډۍ ده او طالبانو له ګرم وړل پکار دی او دا یخه ده او دا تور باټینګر دی او دا ویم د کچالو دی او دا پلانکې دی ښه شی وله راکړه همدقسې ښې چې دا غوی درته وایي. وی بابا اوده شو خپه چې ورته شو اوس خوب کې دا میدان د حساب کتاب محشرې نه اوس الله چاته هدایت دی. وی حساب کتاب کېږي یو خوا جنت دی او بل خوا دوزخ دی. څوک جنت ته روان دی او څوک دوزخ ته روان دی. دا بابا وایي یریږم چې خدای زه به جنت ته ځم او که دوزخ ته به ځم. ګورې وروڼو ډېره سخته ورځ ده. یو خوا جنت بل خوا دوزخ او جنت ته چې دی په پل صراط به تېرېږي. اسانه خبره نه ده. بې د الله د توفیق او د طاقت ته پې پورې وتل مشکل کار دی. وی څوک جنت ته او څوک دوزخ ته ځي او زه پریشان یم چې زه به څه کوم. وی دې کې مې هغه طالبان ولیدل. وی الله ورته اعلان وکړ چې طالبانو زه ما بې حسابه بې کتابه وبخلی جنت ته دی. وی طالبان روان شو. وی زړه کې سوچ کوم چې اواز ورکوم چې طالبانو ما هم ځان بوځي. وی بیا زړه کې سوچ وکړ چې بابا بېګا خو دې په ناره تېره کړې ده هسې نه چې اواز ورکړې او دی وایي چې خدایه بېګا ډوډۍ نه ده راوړی دې ګړنګ ته یې ورګزار که بیا به څه کېږي. وی په دې سوچ کې یم چې یو طالب شاته وکتل. وی زه ولیدم. وی هغه نورو ملګرو ته چې یلکه موږ خو جنت ته روان یو هغه غوی خو رانغه دی شاته پاتې. وی هغه بل راله اواز راکړه چې شا په غوی یې رامنډه که خو چې قدم یې واغه چې راویښ شو. ګوره مرتبه ورته الله وښوده. الله یې حفاظت وکړه دی نه ښویېدلې فوراً یې ښځه پاڅوله او ډوډۍ موډۍ برابر کړه او طالبانو له یې راوړو د نیمې شپې د خوبه راپاڅول. چا به طالبانو هو دا ډوډۍ مې دله راوړه. بابا تا خو وختي بېګا قسم خوړلی و اوس دې ډوډۍ راوړه. وی قسم دې چې ستاسو هغه مرتبه الله ما ته په خوب کې وښوده او ستاسو دې په الله قسم وي چې جنت ته ځې ګورې ما به ځان سره بوځې او غوی نه خر راته ووایه خر خو ګورې چې ما پرې نه دی ما به ځان سره جنت ته بوځې. د قرآن برکت ته رینو ګوره چې څوک یې خدمت کوي اخو پرېږده چې څوک یې د هغه خدمتګار خدمت کوي اب هم الله جنت ته بې حسابه بې کتابه لېږي. دومره برکت د بل کتاب شته چې نشته. نو قرآن حکیم له الله رونو ډېر لوی شان ورکړی
دا الله خبرې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چا چې د قرآن شریف د یو حرف تلاوت وکړو الله به له په یو حرف 10 نیکۍ ورکوي. 10 بعضې سورتونه دي د هغې خپلې مرتبې دي لکه سورې اخلاص قل هو الله احد سوره چې تاسو ورته وایئ 3 ځله چې چا ولوسته الله به د پوره ختم ثواب ورکړي. سوره یاسین ټول اکثرو مسلمانانو ته به یادي چې چا ولوسته نبی علیہ السلام فرمایي الله به د قرآن شریف د 10 ختم ثواب ورکړي. سوره واقعه یو سړی وي فقیر یم غریب یم درک مې نه لګي موره د پیغمبر علیہ السلام دب مونږ ته ښودی دی چې په کور کې سورې واقعې تلاوت کوئ الله به فقر ختم کړي مالداران به کړي. وما کوډه ده سحر د جادو د سیف نه جوړېږم په ډاکټرانو ګرځم نه ټیکېږم څوک وایي تعویذ دی او څوک وایي کوډه ده او څوک وایي جادو دی. حضور پاک فرمایي زه نه ویم اخري 2 سورتونه قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس سارم وایه په ځان چوپ کوه ماښامم وایه په ځان چوپ کوه پروردګار به دې د سحر او د کوډ او تعویذ او جادوار سره محفوظ وساتي. د هغې دم دی که یاره صاحب وجود کې مې زهر دی زهر کینسر دی کینسر زهر دی که مار وچیچلم لغم وچیچلم قرآن کې علاج شته که نشته او حضور پاک بولی دی. سفر باندې صحابه کرام روان چا نه په لار کې ډوډۍ وغوښته چې ډوډۍ وغوښته هغه شیمات فی الفراق ډوډۍ ورنه کړه بخیلان ډوډۍ ورنه کړه دې کې د هغه قوم مشر مار وچیچل منډې دې ترړې دې منډې دې ترړې دې سړی زیاتېږي دوی له رالل دې صحابه وله وایي تاسو کې څوک تم والا شته ولې وایي زموږ د قوم مشر چې دی نو هغه مار چیچلی وی او بلکل ابو سعید خدری رضی الله عنه پکې دی وی او دمګر پکې شته هله راشه زموږ په هغه مشر صاحب باندې چودري صاحب باندې دم واچوه شابه وی مونږ لم ډوډۍ رانه کړه اوس خیراتي دمه نه غواړئ دم باچوم خو شکرانه به راکړې څومره شکرانه 40 ګډې چیلې دې ته شکرانه وایي مونږ هم شکرانې 15 تاوه ماشوم راولي اکثر او په سینه د پاسه ورته 15 پاوې ښودي استاد په ده دم واچوه ابې دم واچوي وی هغه ټیک نه شو نو هلکه د 15 پاو همدغه دکې نه د 50 روپو فیس ډاکټر لم لاړ شه او د 500 هغې لم لاړ شه فرق پکې شته که نه اوس دا ګمان مه کوئ مولانا صاحب هم په دې خبرو پوهېدی ګورې اوس یې چې د ورته پوهېدی دې ته شکرانه وایي وی 40 ګډې چیلې به راکړې وی صاحب سړی مري وشوه فیصله په 40 ګډو چیلو سوره فاتحه پې لوستله صورت آسان غوندې صورت دی ټولو ته یاد دی سوره فاتحه پې لوستله هغه به پې چپ کول خدای سړی جوړ چې ګډې چیلې ترې واخېستې یو ملګري ورته لکه دا خدای په کتاب ترې پیسې واخېستې دا خو دې ګناه وکړله اخذت علی کتاب الله اجرا بخاري شریف کې حدیث دا دې څه وکړل یاره ورېږې د نبي علیه السلام نه به تپوس کوو هغې نه یې تپوس وکړه وی صاحب دا چل به مې کوو دا هم ښه کړي دي که بد هم کړي دي وی ډېر هم ښه کړي دي ان حق ما قصتم علیه اجرا لکتاب الله ډېر هم ښه کړي دي وی ما هم په دې ګډو کېلو کې حصه راکړې نبي علیه السلام مبارک ورته فرمایي سوره فاتحه ګوره زهرو علاج شو نو وجود کې چې کوم زهریات راشي دا کینسر هم یو زهر دی نور بیماری دی د جگر بیماری او د اینې بیماری فاتحه لوله او چوپ کوه پې پروردګار به جوړوي. اوس به دې خبرې ته راشوه هلکه وایي ما په فاتحه یو ځای کې مې د آیت الکرسي فضیلت بیانو وایي آیت الکرسي لوله نبی علیه السلام فرمایي او په ځان چوپ کوه نو خدای به ستا کور د ګاونډیانو کور د شیطان او د غل او د دشمن او د ډاکو نه محفوظ ساتي. ډېره مخکنی خبره تقریر مې وکړ یو څو ورځې پس یو سړی راغی ما ته شیخ صاحب غرق دې کړو مې ولې وی څوکۍ به هم کوله وی تا وی آیت کرسي وایې وی څوکۍ هم پرېښوده په آیت کرسي هم شروع کړه وی د شپې غل دغې کندنې کې ارته یوړه ما ورته یو تپوس وکړ الله ذهن ته یو خبره راغله ما ورته ویې وروره
آیت کرسی په دی وی خو د تماچه ټوکر د سره وکنو نو تماچه خو مې د بالغ سر ته ډکه پرته وه کالتوس پکې په خوله کې پروت و خو موږ خو په تماچه اعتماد ختم شو آیت کرسي مې شروع وکړه ما وی نه په آیت کرسي د اعتماد نو که په آیت کرسي د یقین وی نو تماچه به د بالغ سر ته ډکه نه ښود یقین نشته عقیده نشته تبلیغ والا وایي که کلک یقین پکار دی کلک ایمان دا د پیغمبر خبره ده کلک ایمان او کلک یقین دو څیزونه دي رونو یادو ساتئ یو جسمانی او روحاني جسمانی لکه د سپین ګولۍ دې واچو لکه د په یقین وي کني خوله بدن او بس اوبه دې وڅښلې کې پرې عقیده وي وکړي تنده به دې ختمی داسې ده که نه ده خو دې لامبل که دې هر څنګه یقیده شته که نشته خو وجود به دې یخ شي او روحاني څیزونه خو جسماني نه دي که نه هغه کلک یقین او عقیده غواړي که عقیده دې پرې وانا عند ظن عبدي بي الله وایي چې بنده په ما څنګه ګمان کړ په هغسې وررسېږم یو مولانا صاحب د جمعې پر ورځ تقریر کوو د بسم الله الرحمن الرحیم فضایل بیانول نو چې جوش کې راغی وایي چې په دې دریاب د پاسه بسم الله وایي او تېرېږه خپې به دې نه لمدېږي یو بانډیسي به راته دا مولانا اشرف علي صاحب لیکلي دی نو هغه چې به جمعې مانځل راته نو بیړی کښتۍ کې به پیسې ورکولې را پورې ورته به پول پې نو او چې واپس به ته بیا به یې کښتۍ کې پیسې ورکولې نو پورې غاړه به ته هغه چې دا تقریر وویل مولانا صاحب خدای دې خوشحاله کړه دا پرې راته وکړو دا دې مخکې ولې نه کړو بس خو چې سیند مونځ شوی دی او دریاب ته نږدې شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم او خپې په دریاب کې د پورې غاړتلې د خپېړو لمده شوې نه ده ټول یقین یې برابر چې تو راته به بس چلې ځکه یو ځل یې د مولانا صاحب به ډوډۍ وکړه مولوي صاحب ما سره به ډوډۍ لري ډېره ښه جمعې موستی و چې دواړه روان چې دریاب له ورسېدل وی راځه که نه مولانا صاحب وی صبر وکړه چې کښتۍ خو راشي که نه مولانا صاحب په کښتۍ څه کې وی هغه سر ته چې دی په څه کې به دی وی بسم الله وایه که نه بسم الله وایه او بس هلته تا خو تا موږ ته دم په جمعه کې ښولې هغه دم زه وایم او تېرېږم او را تېرېږم خپه مې هم نه لمدېږي زما په سر ته جو پیسې غیتې دي غرقې مې مولوي صاحب خو تا دا دم خوړی و نه 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 ته پرېږده دا خبرې نو خو تا خوړی و که زما په عمل دی زه پرې دم راځم زه را نه نه مخکې کېږم وی خلک ته مخکې بانډیسي ور مخکې شو او د استاد نه یې لاس ونیو هغه پرې نیغ روان دی نو د خپې ورو ورو رپېږي وی خپې مه رپوږه اعلان دی ځې چې چا ورته دم خوړی د هغه یقین کمزوری دی اپی نشي تللی چې چا زده کړی دی بانډیسي چې په اسم نه دی خبر د هغه په یقین مضبوط دی نیغ پې تېرېږي صحابه به میچنې تاولې اوړه به نه ختمېدل صحابه په تنور کې ډوډۍ پخولې ډوډۍ به نه ختمېدې عقیده او یقین مضبوطو حضور پاک دروغ نه وایي رښتیا وایي په فاتحه کې شفا د شفا معوذتین اخیری صورتونه دم کا دی باندې الله شفا ورکوي صورت واقعه باندې فقر او غربت ختمېږي دا ځنې هم دا نبي علیه السلام فرمایي او دا زمونږ عقیده ده چې هغې دروغ وایي که رښتیا وایي رښتیا وایي رښتونی پیغمبر الصادق المصدوق یقین ولا پکار نو قرآن شریف کې لوی خیر دی رونو بل حدیث چې مولوس نبي علیه السلام فرمایي وایي که قرآن شریف په یو سرمن کې بند کې او بیا خو ورته وغورځوې نو دا به نه سوځېږي نو زمونږ دا طالبان په مونږ سوال کوي چې قرآن خو مونږ اکثر په سرمن کې بند کو تعویض شکل کې او کې وغورځېږي خو سوځي نه وي د احاب په عربی کې کچه سرمن ته وایي د دباغت نه مخکې د انسان سرمن ته مراد ده که قرآن د انسان په سرمن کې بند شي او انسان یې یاد کړي او دا انسان بیا د جهنم په اور کې وغورځي سوځېږي به نه او بل حدیث کې نبی علیه السلام څه فرمایي وی زما په امت کې دوه ډلې ډېرې بهترینې دي شریفانان دي الله ته خوښ دي یو حملة القرآن چې په راسینو کې د الله قرآن پروت وي او دویم اصحاب اللیل چې دا په نیمه شپه کې خلک ودي او دی بیدار شي او دا په سلګو سلګو الله ته جاړي روح القرآن ډېر لوی برکت خپلو بچو باندې قرآن زده کړي څومره فخر خبره ده چې 33 ماشومان نن په ناظره باندې په قرآن پوه شو تلاوت کولی شي 3 ماشومان بچي د قرآن حکیم حافظان شو
دا ډېر لوی برکت ستاسو دپاره د دې محلې دپاره د دې ټولې علاقې دپاره د استادانو دپاره د مدرسې د محتمم صاحب دپاره چا چې د جومات کې یوه روپۍ لګولې ده